پښتانه وی په خدای توکل کوه. دا توکل لفظ زمونږ د پښتنو د توکل نشته دی. په خدای پاک توکل څه معنا؟ په الله اعتماد کوه، په رب العالمین باور کوه او الله ذوالجلال تخپل کار سپاره. توکیل عربی لفظ دی اصل کی تفویض ته وایي، یو شی چاته سپارل. نو چې چاته یو شی سپارې ته په هغه اعتماد کې، په هغه باور کې، په هغه یقین کې. لکه دنیا کې دی چې څوک تاله په عدالت کې د مقدمې پیروي کوي، هغه ته خلک وکیل صاحب وایي. دته ولې وکیل وایي؟ ځکه تا خپل کار هغه ته وسپاره. زه خو نه پوهېږم او ته پوهېږې زما دا مدعا ده، دا به جج سره ثابتې. نو کار دې مو ورته وسپاره او اعتماد دې م پې وکړ، ځکه ورته وکیل وایي. نو عموما زمون خلق د دې یو غلط مقصد اخلي. هغې وی په خدای توکل کوه، زهر پراتی وي دا خورم، مړه وي په خدای توکل کوه. ډاکټر ورته وایي دا شی به نه خورې، د دې نه ستا پرهیز دی. چې تا دا سړی میلمه کوه، ته ورته وایې دا وخوره، وایي نه ما ته ډاکټر ویلي دي چې زما پرهیز دا به نه خورې. دی ورته وایي نه مړه بس په خدای توکل کوه، خوره. په دې م پوهېږم وروڼو، داسې به نه کې انسان له خدای عقل ورکړی دی، انسان له خدای سترګې ورکړي دي، انسان له خدای پاک دماغ ورکړي دي. دی به خپل اسباب خامخا استعمالوي، دا به نه وایي چې د سبب نه استعمالو. زه به یو مثال درکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو صحابي راغی جومات ته د لمانځه وخت و. چې څنګه راغی نو اسپې د جومات د دروازې مخکې پرېښوده، وایي زه په الله مې وسپارله، په الله توکل او باور. چې مونځ یې سینګ وکړو، د مانځه نه فارغ شو، نو اسپې نه وه. نو حضور پاک لیا اوښه د یا اس په خیر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي راغی اوښه وخه. نو رسول الله مبارک دی د الله رسوله زه خو په اوښه رالم، د مانځه وخت و، ومې نه تړله او دقه ځای مې په الله وسپارله او الله ته مې ووایي چې تی وکیل شه، خدایه تا ته مې وسپارله. او چې رالم هغه اوښه خو نشته چې درتلې ده. نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی تا به تړلې وه نو بیا به په خدای سپارلی وه. دې کې څومره لوی سبق دی چې تا له خدای سترګې درکړې، تا له الله دماغ درکړل، تا له خدای لاس درکړل. د دې څه مقصد شو؟ اسباب ستا په لاس کې دي، ته به خپل سبب استعمال کړي. اوښه به وتړې، د هغې نه پس هم امکان لري چې غلې بوځي، د هغې نه پس هم امکان لري چې دا پړې وشله یې وتښتي، د هغې نه پس هم امکان لري چې بل څوک یې خلاصه کړي چې دا دلته څه کوي ورېږه خوا کومې او دا هلاکه شي. د هغې نه پس امکان لري چې بیماري پرې راشي او دا مړه شي. نو ته خپل کار وکړه، د الله کار الله ته پرېږده، خپل کار خدای ته مه پرېږده. که یو سړی وایي چې د ما دا ځمکه را او دا مې په خدای وسپارله، راله به غنم کوي، نو خپل کار خدای ته مه سپاره. الله تعالی دا کار درکړی چې ځمکه باڼې، بیا به هغې کې تخم کرې، سره به ورته اچې، بیا به هغې ته باقاعده وبخور کې، که د ګوډ ضرورت یې نو ګوډ به وله کې. دا ستا کار دی. اوس هغې کې غنم ټوکول دا د الله کار دی، په هغه وږي کې زیات غنم پیدا کول د الله کار دی. د ګلی او د آفت او دقه رنګې د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی. نو ته خپل کار کوه، الله ته خپل کار پرېږده. نو اوښه تړې نه په خدای مې وسپارله، زهر درته پیالې کې پراته دي او ته ویې لکه راشه وبسکارو، په الله به وسپارم، په خدای اعتماد، په خدای باور. نه، د خدای نیکبخته عقل خدای درکړه، دا زهر خدای پیدا کړی د مرګ دپاره دي. نو د مرګ شی استعمالوې، خدای به مې بچ کوي. داسې نه ده پکار. ته به خپل اسباب استعمال کې، خو دا په دې اسبابو به باور نه کې. دا به د سوچ او دا به د فکر او دا به نظریه چې په دې اسبابو کې به طاقت الله چي. د دې اسبابو داسې مثال دی زمانو، لکه یو سړي د اوبو نلکه راوستې ده بیګې نه، یا د ګیس د سوی ګیس پیپ یې راوستې دی خپل کور ته. دقه به سبب دی. دا سبب د دې اوبو د دې پیپ
او د دې ګیس د دې پیپ یا د بجلی تار یې راوستی دی دا سبب نو دا لارې ستا په لاس کې دي تا لارې جوړې کړې اوس ګیس تا لاس کې نه دی که هلته نه ګیس وي خو رابشي او که ګیس دي نه به راځي که شاته نه بجلي وي په دې تار کې به راشي که بجلي نه نشي راتلی که شاته اوبه په ډیګی کې وي خو په دې پیپ کې به راشي که اوبه دي نه به راځي نو زما او ستا کار دقه پیپ لګول دي لاره جوړول دي دا پیپ لګول دي د بجلی دپاره لار جوړول دي تار خورول د اوبو دپاره لار جوړول دي پیپ اچول د ګیس دپاره لار جوړول دي چې ته پیپ ورته ولګې او کنیکشن ورکې باقي که هلته بجلي او ګیس اوبې راځي به کنې نه به دقه رنګې زموږ ستاسو کار لارې جوړول دي ډاکټر له به لاړ شم علاج به ته وکړم ډاکټر صاحب ماله دارو راکړه او ماله علاج وکړه بس دقه زما یو لار جوړه کړه د خپل بیماری د لر کولو اوس په دې لاره باندې د شفا راوستل زما کار نه دی دا د رب العالمین نتیجه خدای ته سپاره سبب ته استعمالوه نتیجه الله ته سپاره بس د الله خوښه ده که نتیجه پې مرتب کوي او کار دله کوي ښه په ښه او که نه کوي نو د خدای خوا ته بیا به دله نه کوي ډېره موده مخکې یو ځای کې ما ته چا یو ځای کې یو بیان لتلی ما ته چا وی دلته یو ډاکټر صاحب دی او هغه ډاکټر صاحب وایي چې وي دهري دی ملحد دی خدای نه مني نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې یاره خلکو ته وایي چې ماله خلک راشي چې زه ناجوړه یم نو زه وله ګولی ورکم دارو ورکم نو چې کله جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کړم هلکه چې ته خدای جوړولې دا ماله ولې راتلی خدای ته به دې ویلي وکنه دارو ما در کړل او بیا وی خدای جوړ کړم مې دا ډېر قمقل ډاکټر د ده په سر کې د مازغو په ځای د غوا سوټه پراته د هوښیار قابل ډاکټر نه دی ډاکټر صاحب بېشک دلته منم چې ګولی تا ورکړه لیکن تا چې د دې مریض دا مرض معلومه او کم لاس ته کېښود په نبض دا لاس چا درکړی الله او دا نبض چې ټوپونه وایي او تا د هغه ټوپونو نه بیماري معلومه کړه دا ټوپونه په دې نبض څوک وایي الله او ستا دماغ چې الله درکړي دا چا درکړل الله ته چې په بیماری پوهېږې دا چا پوهې کړې الله او چې بیا دا کم لاس دې ړقي او ګولی پرې راخلې دا حرکت په لاس کې چا پیدا کړی دی الله او بیا چې دا ګولی د کومو څیزونو نه جوړوږي هغه څیزونه چا پیدا کړي دي الله هغه د الله پیدا شوي څیزونه دې را یو ځای کړل او ګولی دې ترې جوړه کړه او بوتل دې ترې جوړ کړه او بیا چې دا ګولی مریض ته ورکې او د مریض خېټې ته لاړه شي نو دا ګولی په دې معده کې حل شي نو د وینې سره خدای دا ګډه کي نو په دې ټول وجود کې چکر په وینه کې وایي چې کوم ځای بیماري وي هلته خدای پاک ورورسوي نو مې دا ګولی په دې معده کې ویلې کول دا د وینې سره یو ځای کول او دا بیا د درد ځای ته رسول دې پسې ډاکټر صاحب تا دننه اندرمپایه ورکوزه کړې ده ته ورپسې کوزېږې په دې وینه کې ته ګړې د دړه غذای ته ته رسې دا خو د خدای کار دی ته یو لاره لاره لار دا چې تا د مریض د دارو ورکړل اوس دا د مریض د درد ځای ته دا ګولی رسول او په دې درد جوړول دا د چا کار دی د الله کار یو څو میاشتې مخکې د امریکې یو غټ ډم مړ شوی دی زه ورته ډم ویم دی ورته ګلوکار وایي او څوک ورته سینګر وایي او څوک ورته ګلوکار وایي مړ شوی دی مې تاریخ کتلی دی مایکل جیکسن نوم د اصل نه تور و تور اواز ولا خدای ښکلی ورکړی خشته او په انګریزۍ کې به یې سندرې وې او په کیربونو ډالر یې وګټل ډېر مالدار شو تک تور و د رنګ نه افریقې والا او ځان له پلاسټر سرجري وکړله اپریشن یې وکړه د سرمنې او هغې ته هغه خپله سرمنه لرې کړه څه چې ورسره کړي په دې هغوی پوهېږي اوس سړی سپین شو خپله سرمنې بدله کړه په نورې په ځان واچوله مکمل ځان له رنګ بدل پیسې ډېره ګټل اوس د ده تاریخ لیکي د دې سړي دا خیال و چې زه به 200 کاله په دنیا کې ژوند تېروم دا د خپل سوچ دی او د دې 200 کالو دپاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې زه څه داسې وکړم چې زه د بیمارو نه بچ شم زه د بوډاپې بوډاوالي نه بچ شم او زما عمر 200 کالو ته ورسي خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل سړی چې مري په
په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي، په دې وجه سړی مري چې مثلا د بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي، ګرده خراب شي، فیل شي، وینه کې څښاک کولسټرول زیات شي وغیره وغیره. بس د دې مال سره مخکې بندوبست وکړه چې دا کار ونه شي. نو ځان لی د دنیا ډاکټران ساتلي وو، دی چې به چاته هم څه په سفر یو جذب یې ځان سره د هغه خپلو ملګرو ډاکټرانو ډک وړه. پیسه ډېره ده ورسره، یو سندره چې وایي بلا ډالر یې ټول ډاکټران ورسره روان دي، ګرځي سترګو ډاکټر، د غوږونو ډاکټر، د زړه ډاکټر، بلډ پریشر ډاکټر وغیره وغیره چې انسان ته وجود ته کوم ډاکټر ضرورت ځان سره ګرځي. بلکې زه راته یو ډېره ناشنا ووایم دا چې که ګرده مې خرابه شي څه به کوم، نو ځان له کسان په پیسو نیولي وو، هغې سره یې لیکل کړي وو، باقاعده تنخوا به یې ورکوله چې زما ګرده که خرابه شي ته به ګرده راکې، که سترګه خرابه شو ته به سترګه راکې، که زما اینه کې فرق راغی جګر کې ته به اینه راکې، او که زما پړپوس کې فرق راغی ته ماله پړپوس راکې. لکه دیم لس پنځلس شل کسان مستقل ساتلی دي، هغې له هم ښه خوراکونه ورکوي، په هغې هم ښه خوراک خوري، هم ځان سره ګرځئ. ولې زه لاړم پاکستان ته، ولته ناګهاني ما ته د اینې تکلیف ورسېد چې بس فورا ما سره خپل ډاکټر مې او سړي مې چې د هغه اینه لرې کړي او ټرانسپلانټ ما ته د اینا منتقله کی، زما وینه کې فرق راځي چې فورا ما سره دونه کسانی چې ما ته وینې راځي، یعنی دونه ځان سره ډاکټران ګرځوه، ځان سره د پرزو خلک ګرځوه. اوس پرزې خو ځان سره نشي ګرځولی که نه، ځان سره چې ګاډي کې دی سټپني به ځان سره وړئ، ګاډي کې چې دی د ټایر د بدلولو سامان به وړي، ځان سره خلک وړي، نو ځان سره سټپنۍ تیارې ګرځولې. ضرورت مې راغی چې ما ته سړی هم تیار او ډاکټر هم تیاري، او دا ډاکټر د اپریشن سامان هم تیاري چې بس زما او ځان له چې کوم محلونه جوړ کړي محلونه، هغې کې هر وخت جراثیم کش داروګان چې داسې جراثیم پکې نه چې هغه زما وجود ته ولګي، او لاسونو کې هر وخت دستانې چې د امریکې صدر سره به میلاوېده نو دستانو سره چې بل جراثیم ماته ونه لګي، او خوراک ډوډۍ به له ډاکټرانو په نګرانۍ کې تیارېدله، او چک شوه په ماشینونو چې زه ښه ډوډۍ. دا اوس دا شپږ اووه میاشتې مخکې سړی مړ دی، ته زړه خبره نه ده. دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه، لیکن چې رب العالمین ته به خپل اسباب استعمالی چې خدای په دې اسبابو کې ته طاقت نه اچولی، قسم په خدای کې کار کوي. د پړپوس بیماري ورته ولګېد، د سا بیماري ورته ولګېدله، او ټول ډاکټران ته تاو دي، او په امریکا اسپتال کې داخل شو، او د دنیا پیسه راله، او چې څومره دولت لګي ولګوی، خو چې زما دا مسله ټیک شي، زما رونو 50 سال کې کم و بیش کې د دنیا نه لاړه ومړ شو، شپېتو ته مو نه رسېد، او یو ته مو نه رسېد، اتیاو ته مو نه رسېد، 200 او 250 خو ډېره لویه خبره ده. زما رونو دا مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې. دا ژوند د چا لاس کې دی؟ د الله. موږ صرف دقه لارې به جوړو. ما د بجلی تار خور که بجلی زه نشم راوستی، که شاته نه څه توربیرې نه بجلی راله خو ما ته به راورسېږو، که د توربیرې نه بجلی نه ما ته نشي رارسېدی. ما ځان ته پیپ ولګه، اوس که ګیس و خو ماله به راشي، او که ګیس نو ګیس هغه دی نه، د ګیس څه ورته وایي لکه لوډ شیډینګ دی، بس خبره خلاصه ده. زه به خپل اسباب استعمالوم، خو د اسبابو پسې چې کم کار کېږي هغه د چا لاس کې دی؟ د الله. او الله ګورې که ته وایې چې داسې جوړ خدای کولی نشي، نه کولی شي. حضرت مریم لا ماشوم پوټینۍ ده، او زکریا علیه السلام ته وسپارلې شوه، ځکه د مریم مور د زکریا علیه السلام بیبي وه. قرآن شریف کې الله فرمایي وکفلها زکریا، نو زکریا علیه السلام له جومات کې ورته کوټې کوډګۍ جوړه کړله، ځکه د امام لور وه، د ټولو د استاد لور وه، نو دا به په دې جومات کې لویږي. قرآن شریف کې الله وی زیر ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام کوډګۍ ته وردن نشو، جرندې چابیانې د زکریا علیه السلام سره دي، زنځیر به دا چولو، نو چې جرنده به یې کوله وکړه وردن نه به شو، وجد عندها رزقا، مریم سره به روزي پرته وه. او داسې روزي د اوړي میوه مفسرینو لیکلي دي په جمع کې، او د جمع میوه په اوړي کې. زکریا علیه السلام به دې تپوس وکړو یا مریم انا لک هذا، مریم دا میوه د کومې ده؟ دا خو ما جرنده در پسې والې ده، چابي خو ما سره ده،
دا میوه خو په دې سیزن کې شته دی نه، دا خو د اوړي میوه ده، او په اوړي کې خو دا د ژمي میوه ده. دا دلته څه کوي؟ دا د کم ځای نه ده. بیبي مریم ورته څه وایي؟ قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ده. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله چې چاله وغواړي نو بې حساب رب العالمین روزي ورکوي. نو خدای بې سبب هم چې چاله ورکوي ورکولی شي. دا نه چې خدای اسبابو ته محتاج دی. مونږ محتاج یو اسبابو ته، الله نه دی. مونږ چې کوټه جوړو ګلکار نقشې والا سیمټ سریه دا به راوړو، مزدور لیبر دی به کوټه جوړوي. او الله چې اسمان جوړو یو کن اسمان جوړ شو. نه نقشې والا تاجت شتا، نه انجینیر تاجت شتا، نه ارکیټیکټ تا، او نه اوسپنې ته، او نه سریې ته، او نه سیمټو ته، او نه باجرې ته، او نه ګلکار ته، او نه مزدور شتا. ځمکه جوړوله کن. الله قرآن شریف کې فرمایي ځمکه مې جوړه کړه، غرونه پرې د پاسه میخونه ووال، بې د لیبر نه، بې د انجینیر نه، او بې د یو انسان د مدد نه. الله د چا مدد ته محتاج نه دی. نو خدای بې اسباب هم کولی شي، الله اسبابو ته محتاج نه دی. زه چې یو کار کوم زه به د هغې دپاره سبب استعمالوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی. نو نیک سړی و، جومات کې به ناست و، د الله عبادت به یې کوه. نو یو ځل او دیاړي مزدورۍ له به نت یو ځل کور ته راغی. نو ښځې ته وایي اوږې د خوراک څه شته؟ نو ښځه ډېره سخته غوسه شوې وه چې ته جومات ته لاړ شې او بیا راشې، نه اوړه راوړې، نه د کټوۍ سامان راوړې. نو زه د کوم ځای نه دی راوړم؟ زه خو مزدوري نه شم کولی. نو چې دی راغی ښځې ته وایي څه شته؟ وایي څه هم نشته. تا څه راوړي دي؟ څه پاخه د خدای بندول شه، چېته مزدوري دیاړې وکړو لږ راوړه، مونږ موږي یو، بچي دې موږي دي، ته به مو خورې. دی راغی جومات ته بیا راوخت. جومات کې الله ته ودرېده، یا الله نه مزدوري راځي او نه دیاړي راځي، راکې به یې راځي. کې نه راکې زه دې مړ شم، زما ښځه دې مړه شي، زما بچي دې مړه شي، خو بس تا نه یې غواړم. نو ساده د خدای پاک دا کار کولی شي، خو داسې خو نه کوي که داسې کله کله خدای ښایي چې دا کار کولی شم. خو دنیا خو د اسبابو ځای دی. الله به وایي چې تا له لاس مسله در کړه، ټوله دنیا لګیا او ټاټکۍ چلو، نو تا کې سنجروت و چې ته ټاټکۍ نه چلوې. یعنې یو عام انسان یاد وکړه، عام انسان چې داسې نه کوي چې اسباب نه استعمالوي، نو الله به دا تپوس کوي ولې داسې کوي. بهر کې دی خو سوچه دی، پاک دی، زړه کې سوچ پروت دی. دی اوس راغی جومات ته، 2 رکعته نفل یې وکړل، الله سې اوچت کړل، یا الله نه دیاړي کولی شم نه مزدوري کولی شم، که دې راکړه خورم یا که دې را نه کړه بس زه دې مړ شم، بچي دې مړه شي. نو کور ته لاړ. نو بیبي ته وایي څه شته؟ او وایي تا سره وړیم چې څه شته؟ لاړ شي بهر وځې 2 منټه پس راځې څه شته؟ بیا وځې بیا راځې څه شته؟ څه دي؟ دی بیا راغی جومات ته وایي خدایه نو بس نه صبرېږم، ښځې راله پیغور راله بیل راکړه، که راکې خورې که که نه، دا ښځه دې مړه شي او زه دې مړ شم. بیا 2 رکعته نفل وکړل، خدای ته وجړل، بیا کور ته لاړ. ښځې څه شته؟ ای د خدای نیک بخت څه دي؟ تا څه راوړي دي؟ څه دې کرلی دي او څه دې راوړل؟ بس راشه او څه شته؟ بیا لاړ جومات ته، بیا رب العالمین ته په ژړا شو چې خدایه بس نه کېږي، راکې به. راغې بیا ښځې ته، ښځې ته وایي ښځې څه شته؟ وایي سړي راشه ناشنا لوبه شروع شوې ده. وایي څه لوبه ده؟ پخوا به دې کورونو کې میچنې وې، موږ کله خپله کور کې دننه میچن وه، د ټولو خلکو کره د میچن 2 پله و، ابه یې تاول په هغې به یې دل کوله، داسې ده که راجي صاحب، او په هغې به یې مسالې وړولې، او بلکې زمونږ د امازو ګړی کې نکاح نه وه، اما 2 نیاګانې دا د امازو ګړی دی، اصل د مولوي صاحب والد صاحب د پړانګو دی، محمد اسماعیل، شیخ محمد اسماعیل صاحب رحمت الله علیه. هلته کې د امازو ګړی نه واده کړی. نو زه چې به مونږ ماشومان و امازو ګړی ته به مونږ لاړو، نو هلته به په دې کورونو کې سپېشمني غرار به و، هر کور کې به غرار و، او دا ښځې به لګیا وې او غنم به یې میچن کول. دا جلندې او دا مشینان، جلندې دلته شته هلته جلندې نشته، او مشینان په هغه زمانه کې وونه. نو اوس دا سړی چې کور ته څنګه را دننه شو، نو ښځې ته وایي ښځې څه شته؟ وایي راشه سړیه بله لوبه شروع ده. وایي څه لوبه شروع ده؟ وایي راشه میچن ته ګوره، میچن په خپله تاویږي او اوړه راغورځوي، نه سړی شته چې هغې تاوی په خپله تاویږي، نه غنم شته چې څوک یې پکې ورچوي، او لګیم او د کور لوښې مې د اوړو ډک کړل، اوړه راغورځېږي او زه یې ډکوم، اوړه راغورځېږي او زه یې ډکوم.
بس دی خو پوه شو چې دا بل څه نه دی دا زما د 2 رکعاتو برکت دی او دا الله ښیي ماته چې بنده زه ګوره اسبابو ته محتاجه نیم ته محتاجه او زه محتاجه نیم چې زه وغواړم بې سبب هم کولی شي په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي لو توکلتم علی الله حق التوکل وی که په الله مو هغسې اعتماد وکړه چې د الله د شان سره مناسب اعتماد وي تاسو نه شئ کولی که هغسې اعتماد مو وکړو داسې رزق به خدای درکړي لکه د مارغانو له چې خدای ورکوي سار اوږې اوزې نه پټې شته نه پوله شته نه دوکان شته نه کارخانه شته او مړی ماښام راځي بیا سار اوزې اوزې مړی ماښام راځي وی داسې روزي به درکړم خو بندګانو تاسو کې هغسې په خدای توکل شته دی نه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله وی په ما بروسه وکړې زه درله کافي په ما وکړې بروسه زه کافي بهر کیف دی ورته کېناسته خوشحاله دی چې ځکه خیري کار شروع دی انسان دی د زړه کې یو تلوسه راغله چې دا میچن تاویږي او دا اوړه غورځوي نو دا اوړه خو د غنمو نه جوړېږي د غلې نه ګورو چې دا غله د کوم طرف نه دی میچن ته را روانه خو چې دې سینګ ورغې او د میچلې پلې کته او ګوتې وله یاوړې د میچلې دې پله بس میچن په هغه ځای ودرېده په هغه ځای ودرېده بلکې یو روایت کې راځي چې دې خو اوړه را غورځېږي خو تنور ډوډۍ غورځوي تنور خود به خود بلیږي ډوډۍ هم غورځوي دې دغسې لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او حضور پاک ته علم وی الله دا چل مې ولیده هغه ورته فرمایي وی ای بنده ستا په الله د اعتماد دومره الله خوشحاله شو طاقت پیدا شو که تا د میچنې د پله ګوتې نه مې وړې وی قیامته پورې به دا چلېده اوړه به غورځول تنور به ډوډۍ را غورځول الله کولی شي یو کتاب کې مې لیدلي و چې یو سړی و از ساده غوندې سړی و وی خدایا روزی به م راکې او به دا خوله کې به یې راکې لاس به هم نه وړم سم د نر بچې لاس به هم نه وړم خوله کې به راکې صرف شخوان به پې زوام زه یم دا شخوان به ریم پکې نه ووالې دا به دې پکې نه وي دا شخوان پکې دا یو ټکې دې پکې پاتې کړی نو د خدای څه کار دی چې داسې کوي نو لاړ صاحبه چې دلته کې اوس براباندې خلک خفه شي وی به چې وږي روټۍ وخوره په زور مور بیا خامخا سړی مجبوروي د مور رحم زیاتې پلار بنده را مجبوروي نو لاړ د سیند په غاړه یو ځای ګل کې ځان له جونګړه جوړه او پرېوت خدای ته چې خدایه تر څو دې دې خولې له رانه نی را دننه کړې که نه چې شخوان هم پې ونه وه په لاس خو پرېږده که مخکې پرته یې ګوتې به نه وړم نو ورځ پې تېرېده ناره تېرېده او سړي سترګې ور پرېوت دې علاقه کې غلو چاته غلا کړی نو په هغوی زول باران شو نو هغوی لاړل چې د غلا اوس تقسیمول غواړي نو دې چې ویې کتل چې په دې ځنګل کې خو هلکه جونګړ دی راځئ دې جونګړې ته ننوځو شپه ده شپه به هم پکې تېره کړو باران نه به بچ شو دا مال به هم پکې تقسیم کړو چې جونګړې ته سینګ ور ننوتلو شونټۍ بله کړه وای هلکه دا اشنا پکې اوس پروت دی هلکه دا څه کوي د ده سترګې ور پروتې دي او غلی پروت دی هلکه دا سړی خو داسې ده لکه چې بس لږو تندو والی دی مري رانه او که دا مړ شو که ناسم انسان دی بچ کول یې پکار او که مړ شو که سبا مونږ چته هم ګیر شو په غلا کې وایي به چې هغه سړی هم تاسو وژلی دی را پاسولی روټۍ خوره کېنولی دی کوم دی روټۍ خوراک یې کېښود خوره که نه نه خوري اخره کې یو کس وایي چې هلکه داسې کار دی سړي یخني شوې ده باران دی دی لږ ګرمول غواړي اور یې بند کړی دی ورته ګرم کړی دی بیا یې وله خوراک خوره که نه اوس هغه خوړه کې سوچ کړی چې خدای خولې ته هله بیا زما په خیال ګرېدلي خو بس ضد را ټینګ کړی دی خدای خولې ته دې نه راوړي شخوند به پې نه وایي خوره که نه نه خوري یاره وایي داسې کار دی دا خوراک کلک دی د دې غریب ځکه ګوتې نه وړي نرم ملوا او نرم خوراک یې ورته برابر کړی خوراک دی بیا نه خوري یو غل ابنورو ته ویل لکه جامې کیلي شوي دي او چې دا جامې وله په زور وروازې کړو که نه او دې خوله کې وله یو نوړی ور دننه کړو یو ځل یې جامې وګرځېدې بیا به خوري دا خوله وله په زور وازول غواړي پخوا به دا څاروي ناجوړه شو نو خلکو وله خوله په زور وازه کړه نو خوراک به یې ورکړه
چې هغه به لږه بیا خوله خوځوله بیا به خپله شروع شو. اوس دی ولا اوس الوان مړی تیاره کړه او چاړې راواغېسته چې دا خوله کې ولا منډو په زور ولا خوله واځو چې دا نوړی ولا په دا خوله کې وردننه کړي. چې چاړې راواغېسته او غاښونه کولاوي دله خندا ورله دو خندل. بس غلو سردار وي تا خدای داسې که مونږ د کله ګرمو کله د یخو او کله د کلک خوراک کله نرم خوراک تا مونږ پورې خندا شروع کړی مونږ پورې خاندې تا خدای څټکورې که پرېږدم دې چې ته سرمن دی وباسم د ولې خاندې څه چل دی خوراک نه خورې. هغه ورته خپله قصه کړې ده. وایي ما الله سره دا یو سوچ وکړ چې خدایه تر څو دې د خولې نه نه راکړی شپن بام پې نه وه زه ګورم چې ته یې راکې که نه راکې. نو رب العالمین ما له خولې له شی را برابرو که ما له خندا نه وې راغلی نو تاسو دا نوړی د ما په دا خوله کې را دننه کول او ما له خندا راله. زمانونو دا زموږ ایمان او یقین دی چې خدای سبب ته محتاجه نه دی. الله بې د سبب نه هم یو کار چې وغواړي نو کولی شي. کم کار چې د سبب نه پس د اسبابو په ذریعه حاصلېږي کسب ورته وایي او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي خلق ورته وایي. الله خالق دی. الله خلق کی زه خالق نیم زه خلق نشم کولی زه به کسب کوم ما ته به کاسب وی زما کار ته به کسب وی زه اسبابو ته محتاج یم. رب العالمین اسبابو ته محتاجه نه دی اسباب به استعمالوم. او دا مې یو دوه مثاله صرف دی له درکړل چې خدای پاک سبب ته محتاجه نه دی. بې سبب هم خدای یو کار چې وغواړي نو کولی شي او کوي لیکن داسې خدای نه کوي داسې نه کوي. مونږ ګوري دنیا دارالاسباب دی چې ته سبب استعمالوي او که سبب نه استعمالوي. ډېر خلک یې حج پې فرض دی او حج له نه دی. هلکه حج له ولې نه دی بس وي چې خدای کله وغواړي نو ځم به خدای پاکه نو تا خو خدای د ګوتې نه نیسي چې راځه راپسې چې حج له دې ورسې نه دی. خدای پاک فرشتو ته وایي چې اوچت یې کې او بیت الله سره وغورځوې او نه دی خدای جس ته په پوړو خېږي چې راځه د ګوتې نه نیسم عیاذا بالله د جس ته وخېږي او زه هلته لاړ شه. د خدای بنده تا له خدای سترګې اسباب او مال درکړل دا خدای غوښتلی نه ته خو خدای قرآن شریف کې 1400 کاله مخکې غوښتې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چې حج په مسلمان مالدار باندې فرض دی چې بیت الله ته د تلو د راتلو طاقت لري. نو ته څنګه وایې چې خدای غواړي سترګې درکړې مال یې درکړه دولت یې درکړه روغ صحت یې درکړه او ته وایې چې خدای غواړي. او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان له ما مال ورکړه او د حج ونه کړه نو د خوښه ده که یهودي مري او که د عیسایي مري. نو پیغمبر مبارک درته وایي نیکبخته حج وکړه الله درته وایي حج وکړه او که دې ونه که غاړه دې بنده ده الله به درنه تپوس کې قیامت پر او یاره چې خدای وغواړي یاره بس خدای چې وغواړي زه به لاړ شم. نو بیا دا غنم ولې کرې خو ډډه ووایې چې خدای وغواړي راله به وکړي او چې خدای ونه غواړي نه به کوي. بیا را دوکان ته ولې دي دکانداري ولې کوې بیا وایې چې خدای وغواړي نو را به کړي او را نه کړه ونه غواړي نو هغې له خو حرام هم خوري هغې له خو پردی ډاک هم غورځي هغې له خو ځمکه هم کري هغې له خو تجارت هم کې نو چې کم د خېټې مسله ده نه خدای ته نه سپاري. هلته دا نه وی چې که خدای غوښته را به کړي او که خدای ونه غوښته را به نه کړي نه هلته لګیا خپل اسباب استعمالی هلته زمیندارم کې کارخانه هم جوړی دکان هم کې تجارت هم کې ډاټکې هم چلی او ګلکاري او ترکاڼي او لواري هم کې او حج له نه کې حج له ته داخله وکړه که منظوري دې راله لاړ به شکرانه له مونږ به وویله که الله وایي چې زه سخت کلمه ده او اوس خو د منظورۍ خبره هم خلاصه شوه اوس خو پرایویټ حج سکیمونه راووته اوس خو چې پرایویټ پیسې در سره او منظوري د حج رانه له سرکاري نه پرایویټ به داخله وکړي اوس هم د الله خوښه ده. ډېر خلک دې داخله وکړي او ساعت یې وخېږي لاړ نه شي. ډېر خلک دې ناجوړه شي بیمار شي او د جز نه راکوشي. ډېر خلک دې ایرپورټ کې ناجوړه شي او پاتې شي. نو ته داخله وکړه خپل سبب استعمال که باقي رسول د چا په لاس کې دي د رب العالمین په لاس کې. نو اسباب به استعمالی دم به استعمالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دمونه نه دي استعمال کړي. خپل بچی او حضرت حسن او حسین دین وسی د لور بچی وی راشه بچی چې دم هم کم دم یې پې واچو وعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده ومن همزات الشیاطین ما یحضرون. چوف یې کړه ای بچی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دمول
دا دی حضور پاک په خپله دم اچولی یو ځل جبریل علیه السلام راغی او رسول الله مبارک ته وی د الله رسوله بیمارې وی او وی الا ارقیق دم در باندې وانچوم رسول الله مبارک ورته فرمایل بلا ولې نه واچوه وی بسم الله ارقیق من کل داء یؤذیک الله یشفیک د الله په نوم دې دمو د الله په نوم دې دمو د هر مرض نه دمو خو شفا به څوک درکوي الله به درکوي ګوره سبب زما لاس کې دی باقي جوړول دا زما لاس کې نه د الله په لاس کې دی واده ستا لاس کې دی واده به تو ښځې سره نکاح ستا لاس کې دی وبکې مهر ستا لاس کې دی وربکې جنۍ به د مور ګوري هغه لار د هغه لاس کې را هغه چکر لګوي چې ته جنۍ به دله را پیدا کړي بیا واده م ستا لاس کې دی بیا دا واده نه پس نورې مرحلې م ستا په لاس کې دي لیکن بچې ستا په لاس کې نه دي د چا په لاس کې دی د الله جنۍ ستا لاس کې نه ده هلک ستا لاس کې نه دی د الله په لاس کې دی الله وایي یهب لمن یشاء اناثا چې چاله وغواړم لوڼه ورته وروبخ ویهب لمن یشاء الذکور چاله چې وغواړي نارینه ورکوي او یزوجهم ذکرانا واناثا چاله هلکان او جنکۍ ورکړي ګډوډ ویجعل من یشاء عقیما او چې څوک وغواړي شنډې پیدا کړي چې شنډې پیدا کړي قسم دی که د چا پلار هم وله بچی ورکړي صرف اسباب زمونږ ستاسو په لاس کې دي او په اسبابو کې نتیجه رسېدل دا زموږ ستا کار نه دی دا د چا کار دی دا د رب العالمین کار دی چې کله الله غواړي نتیجه به پکې الله مرتبه کړي او چې کله الله ونه غواړي نو رب العالمین به نتیجه مرتبه او کله خدای داسې م کولی شي چې په معمولي په لږو اسبابو کې هم خدای پاک ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت اچوي د هغې به م یو څو مثاله درله درکړم لکه د بدر غزا چې ده یو خوا 313 314 مسلمانان دي 313 او بل خوا کافران چې دي هغه څومره دي هغه زر دي زر مسلمانان 313 او کافران 1000 درې چنده زیات دي یوه شوه دویمه واوره کافرانو ټولو سره وسلې دي تورې دي زبردست زغرې دي ورسره غشې دي نیزې دي ورسره مسلمانانو سره څه دي په شمېر 8 تورې هلکه 8 تورې د زرو تورو مقابله کولی شي نه 8 تورې دي شپږ ورسره زغرې دي شپږ 8 تورې شپږ زغرې دوه ورسره آسونه دي یو د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او یا ورسره اوښان دي او کافرانو سره 200 اوښان دي 200 ورسره آسونه دي سامان د چا زیات شو د کافرو 8 تورې د زرو مقابله کې او باقي چې څومره دي نو باقي ټول د کجورو ډانګونه دي ډانګونه د کجورو کوتکې دي ورسره او د کجورو لرګي دي ورسره باقي او 8 تورې څه شی دی شپږ زغرې دي هغې ټولو زغرو کې پټ دي 2 آسونه ده هلکه د اویو آسونو مقابله کولی شي او یا اوښان د 200 اوښانو مقابله کولی شي نه او باقي صحابه چې دي نو ټول غریبانان خپې بلخپې دي اکثریت څپلی هم نشته جامې هم شلېدلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې صحابه خوب وکړو او حضور پاک مبارک رب العالمین ته جړاګانې وکړې الله ته جړاګانې اسباب به استعماله خو بروسه به نه کې که بروسه په اسبابو کې ده ولې پیغمبر مبارک بیا جړا کوي الله ته ټوله شپه جړاګانې وکړې او چې کله سار شو یو سفر ولا صحابو جوړ کړی هغې سفر کې پیغمبر مبارک ولاړ دی ودرېد خدای ته او الله ته فریاد کوي یا الله یا الله دا محنت مې وکړه پروردګاره او دقه یو څو مې پیدا کړل دا 314 اللهم ان تهلك هذه العصابه ان تهلك هذه العصابه ان تهلك خدای که ته دا وړه ډله هلاکه کې لم تعبد الى يوم القیامه قیامت پورې به خدای ستا عبادت بیا ونه شي ګوري
مې تیاره کړه. اوس چې دا مري نو زه خو ترې نشم بچ کېدی، زه خو به سر کې ځاندانه چې ملګري به وجنم، زه به تښتم، زه خو تښتېدو والا نه یم. نو زه به هم ځم، دا به هم لاړ شي. نو چې زه هم لاړم او دا هم لاړل، نو قیامته پورې ستا نوم والا به څوک وي؟ یاره حضور پاک داسې د عاجزۍ دوا وکړه د مارونو، خدای دا بې کسه دی، هېڅوک یې نشته، بې څوکه دی. خدای دا وګیري الله، نار نه هور مې راوستلي ستا د دین دپاره. الله بربند دی پروردگار، او الله خپې بالخپې دی الله، او ستا د دین د قربانۍ دپاره راغلی دی. او بیا څه وایي؟ یا الله ما به ګورې نه رسوا کې، ما دوی ته ویلی دي چې الله به مدد کوي، خدای ما رسوا نه کې، الله ما ذلیله نه کې. خدای زما دا دعا، دا په جړه کې حضور پاک دعا کوي. صادر مبارک ته پریوت، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او صادر مبارک یې اوچت کو، په سر ګویا ورته واچوي، حسبک یا رسول الله، الله رسول بس، نور مکو بس، ستړی شوې بس. او چې څنګه دا سفر نه راووته، نو دا آیت جبریل علیه السلام راوړه، سیهزم الجمع ویولون الدبر. دی به شاکوي کافران، تښتي به، منډې به وایي، ګټه به الله تعالی درکوي. وره رسول الله مبارک اسباب استعمال کړل، دا نه چې استعمال یې نه کړل. تورې چې سوې یا ویړ، ډنګونه چې وسه یې وړل، صحابه کرام یې ځان سره 313 بوتل، خو په دې اسبابو اعتماد ونه کړي، اعتماد یې په چا وکړ؟ په رب العالمین. لږ سبب کې پروردگار بیا برکت اچوي. په هغه 313 یې هغه مضبوط لښکر وو، او یا کسان یې مردار کړل. کم او یا چې کم د هغوی سربراهانو مشرانو، هغه او یا مردار شو، او یا کسان یې ترې ونیول، په پرسو یې وتړل او مدینې منورې ته یې راوستل. اسبابو به بروسه نه کې، استعمالی به، دا نه چې اسباب ځنې استعمالو، الله کولی شي، خو ته به اسباب استعمالی. ډاکټر له به ځې، ډېر خمقل خلک داسې مي، مړه نه ځم ډاکټر له ځای، لکه خدای مې جوړوي داسې مې به جوړ کړي. نو الله داسې جوړولی شي، خو دا دنیا خو د اسبابو دی، ځې به ډاکټر له. دا دې چېرته ویلي چې ځان له کور نه جوړوم، داسې به راله خدای جوړوي؟ هغې له خو ګلکار، هغې له خو ارکیټیک له دې نقشه پې جوړی، هغې له خو اسباب برابر دی. نه نظام دا ګورې، توکل سپارلو ته وایي، توکیل، توکل بروسه کول، توکیل سپارل. ته به اسباب استعمال کوي، الله تا ته مې وسپارل، بس باقي ته پېښه نتیجه پې بنا کې. او که نتیجه زه ډاکټر له ځم علاج کوم، ته جوړی که نه جوړی، زه بس کم تنده ختمې که نه ختمې، زه ډوډۍ خورم که دا ټوله دستونو کې وباسې، او که زما وجود له طاقت ورکې، زه دم بچوم، خو الله که جوړی مې ته په دې دم ته به جوړ کې، او که نه جوړی نو نه به جوړېږي. لقمان حکیم صاحب څه شو؟ زوایه که نه، لقمان حکیم صاحب به داسې علاج کو چې خلک وایي بوټو به ورسره خبرې کولې. ټیک ده، کیدی شي، لیکن موږ څه وایو؟ بوټو خبرو دا چې دونه علم خدای ورکړی و چې ده به بوټي ته وکتل، نو دی به پوه شو چې دا بوټي د کومې بیمارۍ دپاره ده. تاریخي خبره ده، داسې وړه خبره نه ده، لیکن هغه لقمان حکیم هغه خپلو دارو بچ کسه. ستا د امریکې دا غټ غټ ډاکټران چې کوم ستا دا زموږ ډاکټران د هغې په نوړی شخوند وایي، هر څه ولا هغې جوړی، بیماری ولا هغې معلوموي، لیکن هغه ډاکټران د مرګ نه بچ شو. او مالداران خلک چا سره چې مال دولتي، مرګ نه بچ شو. د مارونو ذهن کې دا خبره کینې، اسباب به بالکل استعمالی، د شریعت خلاف ده که یو سړی سبب نه استعمالی. دی به د بخور ورکړي، دی بخور به کوي، دی به دي دلته بټن به وایي د بجلی، دی به د پکي بټن وایي، دی به کور جوړی، دی به خپله مزدوري کوي، دی به خپله دیاړي کوي چې ناړو جوړه شي ډاکټر له به ځي. سواد صاحب له یو سړی لاړو، ما ته دا وکړه چې خدای راله بچي راکړي. وی واده دې کله کړی دی؟ واده خو مې نه دی کړی. و د بشیر جان کاکا، د بشیر جان کاکا واده دې نه دی کړی، بچي غواړي، واده دې نه دی کړی بچي. وی چې واده مې وکړ، بیا ستا دوا ته پکې ساجت دی. دې ته ګور، دې قمقل ته ګور، واده دې نه کړی، تا دوا ته ساجت دی، نو تا له ټینګړی درکړي څه؟ دا خاصې په زول خبرې دي. لمارونو اسباب قمقلونو به کاردان نه اخلو، خپل اسباب به استعمال کړي، خپل محنت پکې، خپل مشقت پکې، شریعت سره مطابق به کړي. د شریعت دایره کې دننه به چلېږي. بس ته ګوره چې الله سره مدد کوي که نه کوي، او که چېرته اعتماد دی په خپل اسبابو کې بیا د سره نه کوي. زه به د هغې مثال درکړم. مکه مکرمه چې کله فتح شوه،
رسول الله مبارک ته اطلاع راغله چې د حنین خلق را جمع شوي دي طائف او د تاسو په مکه حمله کوي. خدای دا څه مسله وړي. نبی علیہ السلام یو جاسوس ولېږه. جاسوس راغی وی صاحب هغې خو راغلل نیمه لاره یې والې ده. اوهو دوی راځي په مونږ حمله کوي. رسول الله مبارک صحابو ته ځای چې ځو چې دې راځي مونږ به مکې له ورشو. 10,000 هغه صحابو چې د مکې نه راغلي، 2,000 ورسره د مکې خلک د مدینې نه چې راغلي 10,000 تقریبا، او 2,000 ورسره د مکې ملګري شو. ټول څه وشو؟ 12. دومره لوی فوج د مسلمان دی نه مخکې نو. نو صحابه یو بل ته څه وایي؟ اوهو لن نغلب اليوم من قلة، نن به که خیر یې مونږ ګټه کوو، ډېر یو. نن ډېر یو بس. یا من کثرت بل روایت کې دې وجې نه به مونږ خرابېږو نه چې مونږ ډېر یو. مونږ نن ډېر زیات یو که خیر نن به ماتې نه خورو. 12,000 خو ډېر شی دی، خو چې دی ووي الله خفه شو چې نه 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 اسباب به استعمالی، زغره باچې توره باچې. رسول الله مبارک په احد کې 2 زغرې چولې. نو ته د پیغمبر نه زیات متوکل یې، 2 چولې اسباب به استعمالی او بروسه به په اسبابو نه کوې. دا تاسو څه ووایې چې مونږ به نن نه مغلوب کېږو، تښتو به نه، مونږ به شکست مو نو ځکه مونږ نن ډېر یو. نو بس هغه حوازن ورته ناست وو د غرو په درو کې، او هغې پې پغه شو او باران شروع. داسې پغه شو په صحابو باران شروع کړ چې صحابه ټول منتشر شو، چا یو خوا چا بل خوا منډه واله. صرف رسول الله مبارک سره یو څو ملګرو په میدان پاتې شو. دی خو په لار روان دی، هغې پې دغه شو باران کړه درون. هغه ډېر ویشتونکي وو. دا صحابه داسې خوږ کړل، داسې وینې کړل، داسې خوږ کړل چې دې منډې کړل. څوک یو خوا تپتي، څوک بل خوا، یعنې هغه منډې وایي. او حضور پاک سره د یو څو ملګرو. یاره یو صحابي وایي قسم په خدای که د رسول الله مبارک نه زیات بهادر مې بل سړی دی. ډېر بهادر و. ولې؟ اس په سپین قچر باندې سور و حضور پاک. هغه یې زور ورکو، صحابو را نیولې دی. ابو سفیان ابن حارث نه پرېږدي که لږ مخکې شو حضور پاک ونه لګي په غشي باندې. او نبی علیہ السلام هغه قچر له دیکه ورکوي، هغې نه پرېږدي. اخره کې قچر نه ټوپ کړی. یا انا النبي لا کذب، انا ابن عبد المطلب. زه پیغمبر یم، زه دروغ والا نه یم، او زه د عبدالمطلب نوسی یم، د هغه زوی یم. چې ته میدان کې تښتېدل دی زه به وتښتم. او بیا اواز وکړه یا اهل الحدیبیه، یا اهل الانصار، اے انصارو، اے حدیبیه والا څه شوې. نو صحابه راغونډ شو، بیا جنګ وشو. خدای مسلمان له فتح ورکړه او کافر شکست ومونده. لیکن قرآن کې الله څه وایي؟ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. وی د حنین ورځ را یاده کړئ که نه چې تاسو وایي مونږ ډېر یو، ډېروالي درته هېڅ فایده در نه کړه. منډې مو ووالې، منډې مو ووالې، او ځمکه در باندې تنګه شوه، چا یو خوا چا بل خوا منډې والې. نو زما وروڼو اسباب به استعمالو، دا نه چې نه به استعمالو، خو زمونږ ایمان به دی چې په اسبابو به زمونږ اعتماد او بروسه به نه. مونږ به وایو چې په دې اسبابو کې خیر او برکت څوک اچوي؟ الله. چې الله یو ډاکټر له 2 مریضان لاړل، یو ته یې دارو ورکړل، یو جم دی بل مړ. یو جم دی هغه ټیک شو بل مړ شو. دا اسباب دا زمونږ ستاسو په لاس کې نه دي، دا د رب العالمین په لاس کې. نور به مونږ باقاعده ځان سره اسباب استعمالو. دا یو قسم مونځ د صلات خوف وته و چې کله مسلمان په یری او دشمن پې راشي نو د هغې یو مونځ دی. نو هغې مونځ متعلق رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي. الله وایي چې کله په تاسو باندې یره د دشمن راشي فاقمت لهم الصلات فلتقم طائفة منهم معك، یو ډله دې تاسو سره ودرېږي، وليأخذوا اسلحتهم وسلې دې واچي غاړه. ګوره اسباب به استعمالې. نو زما وروڼو توکل دغه مطلب شو. او رب العالمین بار بار په قرآن شریف کې فرمایي، یو ځای کې نه، یو ځای کې فرمایي وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. که مسلمانې نو خپل سبب استعمال کا او بروسه به پچا کې په الله به کې. دا نه چې اسباب نه استعمالو، اسباب استعمال کا، په اسباب بروسه مه کوه، په الله وکړه. او بل ځای کې الله فرمایي
وعلى الله فليتوکل المؤمنون. بل دے کہ فرمائی ان اللہ یحب المتوکلین. تاسو پوښی په خبره نو په الله توکل خو پیژن کنه چې خپل اسباب به استعمالو، خو په اسبابو به اعتماد بروسه نه کو، بروسه اعتماد به پچا کو الله چې په اسبابو کې دا کم طاقت پیدا کوي دا رب العالمین پیدا کوي. دا حضرت امام مالک رحمت الله علیه نه چاته پوسو چې توکل څه ته وایي. امام مالک سے وی چې دنیا کې څومره تکلیفونه او ضررونه مخلوق ته رسیږي دا یقین کول چې دا د الله د طرف نه دي، او که ټول مخلوق غواړي چې چا ته تکلیف ونه رسي او الله وایي چې نظر رسول غواړم، نو ټول مخلوق د خدای په لار کې رکاوټ نشي جوړېدی. او چې څومره مخلوق ته فایده رسی او نفع رسی نو دا یقین کول چې دا هم د الله د طرف نه دي. او که دا ټول مخلوق را یوځای شي او چې خدای چاته فایده رسی دا به بندو، نو د خدای هغه فایده نشي بندول. دا امام مالک صاحب وایي. او بعینه دا الله د کتاب هم دقسې وینا ده، وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. که تا ته الله ضرر رسول غواړي نو دا ضرر بل څوک نشي ختمولی، دا به الله ختموي. الله درته ضرر راورسوي بل څوک نشي لرکولی. او که تا ته وان یردک بخیر فلا رد لفضله، او که تا ته الله پاک خیر رسول غواړي نو د خدای دا خیر بل څوک نشي بندولی. او تیره جمعه مې درته ویلي چې موږ به اسباب استعمالو، ډوډۍ به م خورو، اوبه به م څښو، دنیا د اسبابو ځای دی. لاس به م استعمالو، خوا به م استعمالو، دم به م کوو، تعویز به م کوو، خو دا به نه وایو چې زه د ډاکټر جوړ کړم، ډوډۍ موړ کړم. دا به نه وایو چې زه د دارو جوړ کړم. موږ به وایو چې په دې ټولو څیزونو کې فایده الله چي، اثر پکې الله چي. او چې الله وغواړي نو ډوډۍ به خورې مړېږي به نه، اوبه به څکې تنده به دې نه ختمېږي، علاج به کې جوړېږي به نه. او چې الله وغواړي نو حضرت ابراهیم علیه السلام یې په اور کې بچ کړی. دغه رنګې د ډوډۍ مسلم ده چې چاله خدای وس نی ورکړی هغه له خدای بې وس هم ورکوي. چې چاله خدای وس ورکړي یا به خپل وس استعمالوي نتیجه به پیل لیږي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې زه او نبی علیه السلام په لاره تېرېدو، وی په اونه کې یو مرغۍ ناسته وه، رسول الله مبارک او دا مرغۍ په سترګو ړنده وه. د ړندې مرغۍ پته لګي د سترګو چې دې انسان نیني، خو چې کش به یې واورېده نو ټوپ پې کړې او انسان یې نه لیده. خو به هر کیفه مونږ به دا خپل پرېږدو. نبی علیه السلام وفرمایل ای انسه دا مرغۍ ړنده ده. او تا ته پته ده چې دا مرغۍ څه وایي؟ دا په سترګو ړنده ده، تا ته پته ده چې دا څه وایي؟ ما وی نه الله، نه د الله رسوله نه ما ته پته نشته دی. وی دا مرغۍ وایي چې الله ته خو ډېر انصافدار یې، الله ته خو د انصاف کارونه کوې، خو ربه زما خو سترګې ړندې دي، زه به خوراک سره څه کوم. واقعي کې مرغۍ وي او سترګې ړندې وي نو دا خو خوراک نه چې دانې ته مخ وکړه ورښکته کړي او ټک پې وچلې. اوس میږی دی دا هغه په بین معلوم کړي، بین پسې به لاړ شي. مرغۍ خو په بین شی نشي معلومولی، هغې په سترګو ایني او چې کوم شی ورته په سترګو ښکاره شي نو مخ وکړه پسې ورښکته کړي او ټک وله ورکړي اوچته یې کړي. نو دا مرغۍ وایي رسول الله مبارک فرمایي چې انس وایي ما ته یې وایي چې دا مرغۍ چې کومې چغې وایي په دې پوهېږې نه، دا وایي چې الله ته خو ډېر د انصاف خاوند او رب زما خو نظر نه لګي، نو زه به روزي د کم ځای نه کوم. وایي چې دا خبره حضور پاک وکړه، د مرغۍ ته مونږ کتل، یو مولخ راغی د مرغۍ د مخوکې ته ډېر رانږدې شو او مرغۍ خوله وازه کړه او دا مولخ یې په دا خوله کې وردننه شو او مرغۍ خوله بنده کړه او مولخ یې تېر کړه. نو بیا د مرغۍ سندره ووایي الله. وی حضور پاک بیا ما ته وفرمایل چې انسه اوس دا څه وایي پوهېږې پې؟
ما وی نه د الله رسوله وی دا مرغۍ وی چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چې څوک په خدای اعتماد وکړي الله ولا کافي دی د قرآن دا آیت دی مرغۍ وی چې څوک هم په الله اعتماد وکړي فهو حسبه الله ولا کافي دی یقینا زمارونو مونږ وایو دا روزي دکان کې ده دا په زمیندارۍ کې ده دا زما د لاس کې ده که دا ما د لاس باندې تخم وننستو نو ماله غنم نشته دا زما په دې منډو ترړو کې ده که دا منډې ترړې مې ونه والې روزي نشته بېشک ته به لاس هم استعمالوې ته به تخم هم کرې ته به دکانداري هم کې ته به نوکري هم کې ته به دکان نه منډې وې تجارت نه به منډې وې خو روزي په دې کې نه ده روزي د خدای په اختیار کې ده کنې ډېر دکانداران به درته وښیم چې یو دی دکانو کې وی نه چلیږي تاوان مې وکړه بل دی ته یوسي بیا وی نه چلیږي تاوان یې وکړه بل دی ته یوړو او ډېر زمیندار به درته وښیم چې فصل یې کرلی دی پې سیلاب راغلی دی پې ګلی راغلی دی څه پکې نشته او ډېر تاجران به درته وښیم چې د هغې تجارت به کوټی او ډېر خلک به درته وښیم چې کور نه به رواني ډیوټیل او په دا لاس کې به په دا خپه کې به پالج راشي او کور ته به د بل په اوږه راشي د لاسو کې طاقت الله پیدا کړی په دې ځمکه کې د زرغونتیا طاقت الله پیدا کړی دا په کومو خپو چې ته ډیوټی له ځې په دې خپو کې دا طاقت رب العالمین پیدا کړی دی او کومو سترګو باندې چې ته ګورې چې دا شی اخلم دا د فایدې دی او دا شی اخلم دا د تاوان دی تاجر سوداګر ته دا پته لګي دا د فایدې شی دی او دا د تاوان شی دی دا عقل او سوچ او فکر د رب العالمین درکړی دی او دا سترګې د خدای دی یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اس سور دی کبرجن په اس سور دی اس هم ډېر قیمتي دی او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره ځي او خلک چې څوک یو خوا منډې وایي څوک د بل خوا منډې وایي او د ده د انداز د دې شهسوار د کبر دی د لویی دی دا نیک انسان دا ملا صاحب دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کړي ودرېده څه وی وی ته څوک یې وی زه د بادشاه غلام وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام یې ځکه څوک غلام په څوکۍ ولاړ د دروازې څوک په بار پټو کې خدمت کوي نزدېکت ته هم ورته شته او که نه هسې وی غلام یم وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم دی نږدې وی څه مطلب څنګه نږدې یې څه مطلب وی زه دومره بادشاه ته نږدې ما دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم بل څوک نه چې دی یوازې زه ورسره یم زه یې مدد کوم چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم چې را دا جد پیښ شي زه ورمنډوم دومره نږدې دی یوازې زه ورمنډوم زه حاجت پوره کوم اوږې شو ډوډۍ زه ورکوم تږي شو به زه ورکوم بیمار شو علاج وله زه کوم او د ده ساجت نو اوله زه پوره کوم چې اوده شي بیا زه څوکی کوم چې اوده شي سر باندې زه ولاړ یم څوکی زه کوم دومره نږدې ما او چې چاته غلطي ده نه وشي بیا سي بیا راته غصه کوي چې غلطي وشي نو غصه راکوي څپېړه هم راکوي او که قصدن دی خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي بیا مضبوطه سزا راکوي او دروازې درته په ښه نظر ګوري وي او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي د عالم ورته وایي د شهسوار ته وایي ښه دا خو ستا او ستا د مولا ستا او ستا د سودار معامله ده زما او د سردار مسوره زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره او زما سردار چې زه یوازې ما سره چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي یوازې ما سره مدد کوي ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې زما سردار چې زوږې شم ما له ډوډۍ راکوي ستا سردار چې تږي شي ته وله اوبه ورکوې زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی یې کوې زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي
ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته ول حاجت پوره کې زما سردار چې ما ته حاجت شي همال حاجت پوره کې ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو سپېړه درکوي زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې او ستا سردار چې ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم غلطي وکم خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی وایه اوس خبرې کوه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی غلام استنه ټوپ کړی او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل وی عقل دې راته وښوه واقعي رښتیا خبره ده هو مع اینما کنتم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم ستا نه نه جدا کېږم ستا مدد کول غواړم ای بنده ما نه وغواړه په ترمذي کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم ورتبکم و یابسکم وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر مسلمان او کافر نیک او بد دا ټول داسې شي که نه دا ټول چې دا دینه نیکان بل څوک نه علی اتقى قلب رجل د یو ډیر پرهیزګاره انسان زړی شي خوله نه زړه ډیر زیات پرهیزګاران شي په خوله ظاهر نه د زړه نه وی قسم په الله الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی زما خدایه کې کمی نشي راوستی او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي خو هغه څه وغواړي چې ردي سوچ او ارزو کې څه تېرېږي یو خدای چې بعضې شی ممکن وي نو راکړه نه سوچ کې څه تېرېږي لکه یو سړی وایي چې خدای ماله د 2 واړه اسمانونه او دا 2 واړه ځمکې راکړه چې سوچ کې څه تېرېږي ما بلغت چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د ده د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکمه نو ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دونه کمی نشي راوستی ولې ذلک بانی جواد ذو سخی ماجد هر سره شته هر سره شته او چې زه کوم کار کول غواړم پې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي به دومره لوی ذات چې ودې ستا حفاظت الله ویرسل علیکم حفظتن داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی دا مولیان مې ټول وجلې چې زه لګیم او دا خلکو بېلمازه کوم او تو ته مونځ ښیي زه لګیم او دا خلک بېدینه کوم او ته دیندارت جوړی زه لګیم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کې زه لګیم او د خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې الله پې خفه کېږي نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي عالم کوي نیکي د تعلیم ښیي ګناه نه د علم بچ کوي دا مولیان به ټول وجلې دا صالحان او دینداره تسبو والا به ټول وجلې دا دعوت والا به ټول وجلې یو به نه وپرېږي دا چې څوک بل ته نیکي ښیي دا به ټول وجلې وي چې دا زر کفر خور شي ویرسل علیکم حفظتن دا الله څوکیدارې فرشتې دي دا کار دی د پلار هم نشي کولی پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته دا کافر به لګېدل او دا مونږ به وجلې مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه تا سره هر څه کولی شي یرسل علیکم حفظتن خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړی ستا حفاظت او چې کله وده شي الله یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان مار په د پاسه پروت دی په دې سړي مار او دا سړی چې په دې خوب کې ساه والي دا مارې دې خولې ته مخامخ شي وایي دا زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي په دا خولې ونه چیچي لوی اجدها د پروردګاره وایي دا سړی راویښ شو وایي چې دا سړی راویښ شو
لویه سا یې واغېسته یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل دا مار یې ولیده بېغمه وده بیا خوب ورغی یا پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي موږ نه وتښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ له نه راځي موږ له خوب وتښتېد او د کمبخت راویښ شو او چې راویښ شو اسویلې وکړه بیا وده شو او مار یې مولیده د خدای زده دا مار په دې سینه راروسته شو زه تماشا کوم او له لرې دی نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار راروسته شو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وایي ما وایي چې زهر یې پټول وروغورځوي دا خو به تباه شي د سرمن خو به ټول سورسته شي او دا سترګې او پوزه خو به د ټول ارڅ تباه و برباد به یا خدای زه غزارم پې نشم کولی شی مضبوط دی یارېږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي دا سړی مري دا به څه کېږي او دا سړی لږ ساعت پس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګوري بیا وده شي خدای ړوند دی څه ځان خوړه کو نیک بخته که زه اوس وایم چې دې وتښتي د مار د دې مری نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې هوا یې خیجي غرار یې خیجي او چې سترګې غړې کړي دې ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي دا مار رو رو ته وښوید کوشو ته لاړ لاړ کوشو ته دا مار ته کوشو او دې یو جالې ته ننوته نو زه ورغلم دې سړي ته ومې ړقاو چې مې وړقاو نو دې راپاڅېده ولې دې وړقولم ما وی د خدای ظالمه خولې موږ نه وبېږي ما نه خولې بېږي تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و وی دا څه شی و خدایه څه شی مار نو تا نه لیده وی ما خو وی که زما مخ ته څوک ببوزی وی زه خو په دې نوم پوی خو ما وی څوک د خدای نیک بنده راته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه یخه واره رسئ ببوزې راته ښه دا مارو ما وی او دا مار رښتیا ووایه الله څه وایي زه در سره یم مدد به دې زه کوم مار خو خدای پیدا کړی دی مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي چې الله نه غواړي د دې نه به دې خدای ساتي نشي درکولی حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وغورځو او د الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډېر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خو د ده متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین موږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژنده ما ولا د ماشوموالي نه هدایت په لکې اچولی هر سړی الله ته معلوم دی د خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه په لکې اچولی دی خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو ده به بوت ته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی ای قومه خدایانم کم دي قوم یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا یا خدایانم څه شو سپوږمۍ راوخته هغې له ورغې چې څوک د سپوږمۍ عبادت کوي ای خلقه خدای هم څوک دی وایي دا هم خدای دی دا ستاسو خدای دی چې سپوږمۍ رڼا ختمه شوې خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پې کو هغې ته وایي خدای مو څوک دی وایي دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه داسې طنز پې کوي چې نور پرېوته وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فیدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي په اوبو کې هم ځلیږي په نور کې هم ځلیږي او په ستورو کې هم ځلیږي دا د خدای د قدرت نښې دي ماشوم دی لا پوټینې دی پلار ولې یو ځل بوت ورکړه پلار به یې بوتان جوړول تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول نو پلار یې دا مطلب و آزر څوک وي آزر یې پلار دی څوک وي تره دی څوک پلار نوم یې تاریخ دی بهر کې نو هغه وی چې د ما د دې بچي د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي دی خو د دې بد وی چې لږه مینه پیدا شي بچې دا یو ډېر ښایسته شی مې جوړ کړی دی خدای او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه که نه بچې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شې موږ به هم ښه شو
خوراکونه او سیل سپاټ په پیو هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوت اوچت کړ او غېږ کې ونیو چې دې خفه نه شي غوسه نه شي پرېږده چې بازار ته یوړو نو خپه کې وله پړې واچو د ځمکې را راوبغاو او خلکو ته آواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نشي رسولی او تاوان رسولی فایده نشي رسولی که ته دې زوی غواړې والله کې دله درکړي که ته ته وایې چې دې ما جوړ کړي والله کې دې جوړ کړي که ته وایې چې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کې دله درکړي که ته وایې چې دې ما نه ضرر لري کې نو پس مچ دې پې کښېني ځان نه دې لرې کړي ځه او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د ده په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکوي نو خلکو به زر روچت که او شی به او زمونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی خدای دې بېخو بازار خپې نه چې څوک تړي نو هغه خدای وي اوهو بیا د بي دې زمونږ دا خدای وکړه دا ماشوم دی لا ماشوم نو چې کله یې اور ته غورځوي که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی داسې اور چې د پاسه مرغۍ پې پر نشي والی او هر چا پکې خپل حصه کړې ده او خشاک یې راوړې ده او غورځولې ده غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دي چې دا ابراهیم پکې څنګه ور واچوي دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي چې کوم حضرت ابراهیم ور غورځوي نو الله ته فرشتې چغې کړي یا خدایه ستا دقه یو بنده دقه یو باقي ټول ستا دشمنان دي الله دا یو بنده دی چې تا یادوي بل څوک نشته ای خدایه اور ته یې غورځوي دا خو ډېر خطرناک اور دی دی به څومره سوځي ربه مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو الله وی ښځی ورشئ که څوک یې مدد کوئ وکړئ خو تپوس ترې وکړئ که هغه درته وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا مدد وکړئ او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا به نه کوئ بس فرشتې خوشحاله شوې چې مونږ خو یې مدد کولی شو راغی یو فرشته د باران زل او طوفان والا چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد هغه فرشته یم چې باران زما لاس کې دی ما له الله د اختیار را کړی او زل او طوفان هم زما په لاس کې دی که دې خوښی الله وایي تپوس دې وکړه که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد نو اوس په یو سیکنډ کې به داسې باران راولم چې په دا اور باندې به وکړم اور به مړه شي او طوفان او سیلی مې په لاس کې ده که دې خوښی نو دا اور به ورسره اوچت کړمه او د دې نوموزیانو په دا کورونو کې به یې وردننه هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بصرې به په دې کورونو کې دي ټول د لاس سوځوم څنګه دې خوښه ده وی اما الیک فلا تا ته مې ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه حضرت جبریل راځي علیه السلام هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي لوړې راغورځولې دي زه راغلی یم ما ته وایه نه زما رب ما نه خبر دی که الله خبر دی او الله خبر زما رب خبر دی رب پیش او کار پیش دې ته توکل دې ته په الله بروسه وایي دا زما دا د لویو خلکو شان دی زما نه ګورې که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم که څوک راغی چې بچ کوم دی دا به نه چې ما مه بچ کوه ښه لکه بچ کولی شي بچ کا زه کمزور یم دا زما شان نه دی دا د چا شان دی د لویو خلکو شان دا د ابراهیم علیه السلام شان دی دا د رسول الله مبارک شان دی بس زما رب ما ویني که نو چې اوچت یې که ټال کې کېنو او ټال یې جوټه ورکړه او د اور مسته سینګ ورغورځېده هلته به د جبریل علیه السلام نغ ناستو کلکې ونیوه چې دی خوږ نه شي په خشاک کې په دا اور کې سکروټو کې خوږ نه شي او الله ورته وایي یا نارو کوني بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخ شه خو داسې یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخني پکې سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه کنډول ورسره د اوبه څښي او په دا اور کې دننه والا خدای بوټې زرغون که د میوې هغې نه میوه شو که یو خوري کولی شي الله که نه شي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله دې بروسه وکړه زه نه ویم قرآن وایي زه کافي یم
ان الله بالغ امره. الله وی زما عمر زورور څوک نشتا، خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم. دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده، پولیس په مدد نه کوي، هغه له به ګوتې نه وړي، بیا به څه کوي؟ پولیس په مدد نه کوي. جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوئ، پولیس به وایي نشته، ریب دی، هلته دی، دلته دی، بیا به څه کوي؟ الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم، او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم، په هغې کې څوک راکاوټ هم نشي جوړېدی، چا له روزي ورکوم څوک یې نشي بندولی، او چا نه بنده کم والله که څوک یې ولول. بندول دو قسمه دي، یو دا چې غریبي بندول، بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروت وي، خو د خوراک قسمت دی. یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی، خدای دې وبخښي، د دې پېښور ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې، نیک سړی، ما له یو ځل دعوت وکړ، ما سره به روټۍ خوړه، زه وله لاړم، هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتي، دا خپل علاقې عالمان او نیکان او صالحان، او ډېره ناشنا قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته وی چې لکه دا خو د اسراف کړی دی، تبذیر دی کړی، د هوټل نه ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتي، دسترخوان لګېدل. ما ته ویل دې خلکو سره یو دوه درې څلور خبرې وه، دوه څلور خبرې مې موکړې، هغه په هغه حجره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه چې روټۍ هم شروع کړه، ده وی ماله زما روټۍ راوړئ، نو دلی په یو ټیفن کې ماهیوې او کسه شي سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه، د په قاشق هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې، او هغه سپینه ډوډۍ هغه یې شروع کړه. مې ته دا نه خورې؟ وي دا په ما بندي پرېږ نشم. ما ویل لږ وخوره نیک بخته، ما ورته خاندل، مې زه بیا دله دم کم، لږ وخوره دې مېلمنو سره خیر دې پرهېز خلک کوي کله کله. ما ته یو ځل ډاکټر صاحب پرهېز کوه، څه خبره وه؟ نو ما ورته دا څنګه نه وي، داسې پرهېز هم نه، خیر دې هفته کې یو ځل وجود ته د شي ضرورت یې خوره، خو داسې همیشه به مې مړه یو ځل ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه دې مره کې مې نښلي، اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي، بیا به څه چغې به وام لاندې به نه دي، او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نه شي برداشت کولی، ته به هم راته خفه شي. وي زما دقه بې مالګې دال او دا بې مالګې روټۍ، بس نور نه، دغه زما کار. نو دوه قسمه بندېدل دي، یو خو دا چې مونې به نه، او دویمه څه ده؟ دویمه دا چې وي به او نه به یې خورې. زه اکثره بل هم یو ځای کې بیان کوو، نو ما وی د علم متعلق بیانو، مې په دې خپلو بچو علم وکړې، نو مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کوم ځای دی؟ که مې انجینیر کو خو ډوډۍ ډېره ده، که مې ډاکټر کو نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده، که مې سرکاري افسر کو بیا هم ډوډۍ ډېره ده، خو که علم مې پې وکړه د ډوډۍ به د کوم ځای؟ نو ما ورته وخندل، مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي. مې مونږ مولیاو له خدای دومره ډوډۍ راکړه چې والله اوس چل یې نه راځي چې دا ازمې څنګه. مې خو چې کوم ځای ته ځو کوم مجلس ته، مې دا په ارامي چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي، یا هغه دی بیا راغی، خو چې زه رالی لالی مې دا په ارامي چرګان به په دې لارو کوڅو کې مونږ ته بیا خیرې کوي چې هغه دی ملا صاحب بیا پټکي والا راغی، بیا په مونږ چاړې ښودی شي. مې ډوډۍ خو د نه ټوله مونږ وخوړه، تاسو څه وخوړل؟ او بیا د مونږ طالبانو وخوړه. ما ستا په کور کې هلته روجې پخېږي ته روجې وخورئ، بلکې باټینګن پاغه شي هغه باټینګن وخورئ، بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخورئ، بلکې غوښه پخه شي هغه غوښه وخورئ، بلکې لوګان پخه شي هغه لوګان وخورئ. او طالب له د دې ټولو کورونه را راغی، تا یو شی وخوړه هغه لس وخوړل. روزي د خدای په لاس، دا یقین وساتئ، د ایمان وساتئ چې رزق به خدای ورکوي. د بیبي مریم یې د ایمان وکړه نو دونه پټینه ماشومه ده، پټینه ماشومه. او زکریا علیه السلام په کفالت کې، او زکریا علیه السلام ولا کوډګۍ جوړه کړې ده، او بار نه ورپسې جرنده په خپله وایي چابیانې زکریا علیه السلام سره دي، پیغمبر سره، او قرآن وایي زه ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یو ځل نه کلم چې ابراهیم زکریا علیه السلام وردننه کېږي نو روزي ورسره پرته. مفسرین لیکي وایي په اوړي کې ورته د جمې میوه پرته، او په جمې کې ورته د اوړي میوه پرته.
او زکریا علیہ السلام ته تپوس کوي یا مریم انا لکی هذا مریم دا کما دا کمی دا روزی دا لراله دا خودیشتا دی وطن کې دا روزیشتا دینا او بل دا چې جرانده خو ما والی چابي خو ما سره ده دا کمی راله نو زه وایم طالبانو ته وایم که ما نه دا تپوس وشي نو زه وایم چې چتراباد والم به راوړي زه څه خبر یم خو دلته پرته ده نو پوټینی ورته څه وایي الله اکبر اے مریم دا کم دینا دا ډوډۍ ده قالت هو من عند الله دا د الله د طرف او بیا څه وایي ورته اے زکریا ته پیغمبر یې که نه سوچ کوه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چاله نو بې صبر روزي بې صبر روزي ورکوي سلیمان علیہ السلام وی اللہ تا اللہ اگه خو په دیوانو په پیریانو حکومت دی الله مال اجازت راکا دی مخلوق لري یو کال ډوډۍ ورکوم نشي ورکول یو میاش اجازت راکا میاشم نشي ورکول یو هفتې اجازت راکا سلیمان هفتې هم نشي ورکول یو ورځ له خورار ورځ هم نشي ورکول یو وخت له خو الله اجازت راکې یو وخت ورکول سلیمان علیہ السلام خو چې دا ټوله دنیا زما ده پیریان را سره دي دیوان انسانان را سره دي په هغوی د کارونه کوم په دې ټولو پټو کې به غلا وکړم دا پیریان به یې راغونډه کړي دا د چپله خلاصولی شي دا وطنونه خو هغه زمانه کې نو سلیمان علیه السلام زمانه کې مخلوق خو ډېر لږ دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خوري دا نو ډېر لږ او ټول کبان دي د دریاب وطب کې او شل منه مې ورغورځولې دوی یې نشي خلاصولی او میږې به څونه خلاصې او مارغان به څونه خلاص کړي الله وی نشي کولی وی الله اجازت راکړي قدر مې کوم خو الله سره پیغمبر مشوره کوي کوم دی دعوت وکړم دریاب په غاړه وکړم دا دریاب غاړه خو هکله په دې خیال چې د مرغانو ته به مسانې اوبه مسانې دي او میانو ته به مسانې او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې باد یې تابع باد به راته او په هغې به لګېده چې دا خوراک څښا نه شي او قرآن کې الله فرمایي پیریان یې تابع دي پیریان لګیا دي او د غرونو نه او د ځنګلونو نه میوې هم راغونډوي هم راغلي خشک او ګیاګانې هم راوړي د څارویو انتظام هم د ګیاګانې هم راجمع او غلې مو کرلی شو د دنیا مخلوق او حیوانات او په دې ځنګل کې چې دا حیوانات دي دا ملال شو پاخه شو غټ غټ دیګونه دي پخېږي اعلان وشو چې سلیمان علیه السلام به نن دعوت دی او چې څومره مخلوق دی راځي به او ما تاسو ته تېره جمعه وایي چې د هغه په خبره مارغان پیدل او د مارغانو په خبره هغه پوهېده قرآن وایي هود ملا جرجک به ورسره ګرځېده په هغه به اوبه معلومولې خبرې به یې ورسره کولې میږو سره یې خبرې کړې الله وایي اواز وکړه مخلوق ته زه رسوم اعلان یې وکړه ای مخلوقه راشه نن زما میلمانه یې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مارغان رالل حیوانات رالل هر چا ته خپل خپل خوراک پروت انسانان را جمع شو الله دې کبانو سره څوک اواز وکړه دوی به هم درته راشي چا نه شروع کړم الله دې کبانو نه مخکې شروع آواز یو کې د دریاب کبانو د سلیمان پیغمبر زما د آواز واورئ او راشي تاسو زما میلمانه مطلب یې دا چې دا کبان به د دریاب غاړې ته راشي زه به یو لس پنځه منه ور وغورځوم دا ډېره چې څنګه یې آواز وکړ یو کب را خطا شو او دریاب غاړې ته راورسېد او چې راورسېد خولې اوچته کړه او لکه د قینچۍ ګوله وکړه او یو جام یې د خوراک د هغه ډېرو په یو طرف کېښوده او بل یې په بل طرف کېښوده او چې کړپ یې ورکړه ټول یې په یو کړپ الواق کړل ختم هغه خوراک او ګیاګانې او هر څه الواق تېر کړل سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو خدایه دې دا څه اخوندې بلا ده ټول شی خو دو واو دا به څه کېږي دا دومره مخلوق مې را خو ملامته به شم د انسانان به څه وایي مارغان راغلي دي خره غویان راغلي دا څه په جنجال وړېدم نو سلیمان علیه السلام هغه کب ته وایي ای کبه هر شی ټول مال خو تا کم بخته خلاص کړه شخوند یې پې مو نه واو دا نور مخلوق به څه کوي هغه ته څه وایي وایي ښه میلمه ته څوک دا خبرې کوي نو میلمه هم خدای ته وګوره نو میلمه هم دا لوبه کوي ټول درستخان دی ولا جارو که بشیر ډېر هم خوري خو داسې خو هم نه کوي که نه چې ټول هسې را جارو څه خو بل ته پرېږدي که درستخان دی غونډ جارو که سلیمان علیه السلام هم ملامته شو چې واقعي دی خو دې وخت کې د ما میلمه دی دا خبره خو ماله نه وه پکار اکب ورته څه وایي وایي سلیمانه نار دې پرېښودم و د نر بچیا نار دې پرېښودم
روزانه رب العالمین دا چې سونه مې وخوړه دا 2 وړی راکوي نن یې تا ته وسپارلم یوه دې راکړه وایي که نو اوس روزي د چا په لاس کې ده الله یو سرکاري افسر را روان و د کوټې نه جس ته راوخت جس ته نو ماشوم بچې ورسره دی ښځه هم ورسره ده واړه ورسره دي نو لاس کې ورسره نینې دي نو دا ماشومان خو په دې نینو لوبې کوي کله داسې ولي کله داسې ولي نینې خولې ته ویشتې را ویشتې لوبې ټوقې کولې ټاک شو چې یو نینا پوزې ته لاړه چې پوزې ته نینا څنګه لاړه ماشوم ورپسې ګوتې کړه نور اوچته شوه هغه ماشومان خو پوهېږي نو ګوته پکې واله نور اوچته شوه ماشوم چغې کړې پلار ته وایي بابا دی کې مې نینا ونښته چې اوس خدای دې سره څه وکړو ماشوم په ژړا دی اوس پلار یې سوچ وکړه چې که اوس واپس ځما ډاکټر له نوم وخت پې لګي ټکټ مې تیار دی زه له دې نه نه مرې جس ته به وخېږم خو لاهور ته رسمه او نیمه ګنټه مزل دی نو هلته به ډاکټر چې نیمه ګنټه کې ودلته ډاکټر له نه شم رسېږي جد نه کوشم ډاکټر له به بوځم ماشوم یې قلار 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 کړ خو غلی شو یو پوزه کې نینین ښه تېره جس ته وخته جد لاهور کې کوشو کور ته لاړ سامان اوس کور کې کېدم چې دا ماشوم اوس ډاکټر له ورسوم خو چې څنګه کور ته لاړه او سامان اږدي نو کور کې د ماشوم انټوشې وکړه چې انټوشې وکړه انینه ترې لاندې پرېوته هغه دی نه چرګې رامنډه کړه چې ټک شو هغه نینې اوچته کړه ویښوړه زه وایم الله د کوټې نه نینا هغه چرګې له په کوم ځای کې راوسته د ماشوم په سپېمه کې دی والا مقرر کړی و چې دا نینا به خوري د کوټې نینا ده او دې ټیم کې به یې خوري نیمه ګنټه پس به یې خوري ګنټه پس به یې خوري وروسته به یې نه خوري او په کومه کارخانه کې وله راوړل په پوزه کې وله کمه درته وویل حضرت ابراهیم ادهم د بلخ بادشاه دی د بلخ اوده دی اوده او خوب ویني چې د محل د پاسه یو سړی ګرځي دی ورته ویل لکه دا دلته څه کې څوک یې وایي زه خو ما نه اوښ روک شوی دی ګورم وی او خلق په دشت او بیابانونو کې ګوري او ته دلته دا خو د بادشاه محل دی دې کې اوښ ګوري هغه ورته وایي ښه دلته اوښ نه دی پکار چې وګورم وایي نه نو وایي ته څنګه خدای په محلاتو کې ګوري خدای په محلاتو کې نه میلاوي یاره خوب چې راپاسېد سوچ کې پرېوته چې واقعي زه خو لګیم الله یادوم خو دلته کې خو ماته بلایش و عشرت دی وینځي دی غلامان دی ومنډې دلته کوم دی خدای یادوي کار ناست دی په خپل دغه باندې تخت باندې یو سړی راغی او سړی دونه محیب و هیبتناک و چې چا لار کې رکاوټ جوړ نه شو نیغ راغی ابراهیم ابن ادهم ته مخامخ ودرېد هلکه څوک یې تا چا را پرېښودو دا څنګه نیغ راغی سړی ورته وایي زه خو مسافر یم د هوټل ته رالم یو شپه دوه پکې کړم سری ته راغی او ته دا خو سری نه ده دا خو د بادشاه محل دی ته ماشوم یې ته سری نه پېژنې خو د بادشاه محل دی سړی ورته وایي ښه ستا نه مخکې دلته څوک ناست وي زما پلار هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې نو چې دومره خلک په یو ځای تېر راتېر شي نو هغه سړی هوټل نیسي سړی غیب شو لاړ یاره پوه شو ابراهیم ابن ادهم چې دا بېګانې خوب او دا واقعه دا خوار سما ته ورود بس پټ په پټ یې بادشاه پرېښود او لاړو لګیا دی او ګورې دا صرف صوفي نه دی عالم دی ښه په ترمذي شریف کې د امام ترمذي د کتاب راوي دی دا سیم نه راځي ګنې صرف صوفي د لاس کې تسبیح دی صوفي هم دی نیک هم دی صالح هم دی ورسره عالم هم دی امام ترمذي په خپل کتاب کې په یو سند کې راته ذکر کړی ابراهیم ابن ادهم عالم دی لوی ناصر دریاب په غاړه الله یادوي او دا رعیت او دا ټول ورپسې ګرځي نو چا پیدا کړي یو شپون کې لیدی هغه ورته وایي چې هغه زموږ بادشاه خو هلته دریاب په غاړه ناست دی دی ورپسې لاړه چې لاړه دی اوس غریب لګیا دی یو زوړ څادر ورسره یو ستن ورسره دا پې ګنډي اهو مونږ خو وایي چې زموږ د بادشاه دماغو کې فرق راغلی دی مونږ وایي چې عمل کړی کوم خوا لاړی وګوره دماغو کې فرق راغلی دی دریاب په غاړه ناست دی او ځان له زوړ څادر په سترګې ګنډي په ستن ګنډي بس هغې وایي په دې سوچ کې دی چې د چاته علاج به حکیم ډاکټر ته به ښایو سبق و چې رالل خبرې ورسره شروع څه کې یاره ما بس خدای ته وګورئ پرېږدئ زه خپل کار بس ما اوس باقي الله ته پرېږدئ د خپل رب سړی خو پوه شو نو ورته یې وایي دا ته څه کې خورې څه دلته څکې څه دلته د ژوند څنګه دی ابراهیم ابن ادهم استن راواغېسته
او دریاب ته ورغورځول. تاسو خو مې بادشاهي ده که نه؟ وی دا ستن راوباسه. هغې پوه شو چې سړی لیونی دی. ستن دریاب ته وګورې چې پلار به راوباسي. وی دا به څوک راوباسي کاکاجي حضرت بدولت؟ دا څوک رستی شي؟ وی دا الله رستی شي. اواز یې وکړه ای د دریاب کبانو لاندې یو ستن مې وغورځوله هغه راته راوباسئ. یو ړوند کب دی ړوند او ستن یې په دا خوله کې نیولې ده او غاړې له یې راوویسته او ده ترې اوچته کړه. وی هغه بادشاهي مې ښه وه که دا بادشاهي مې ښه ده؟ او یو ځل وی په یو جومات کې ماسخوتن ورغلم چې ده به د جومات کې شپه وکړه. مسافر خو اکثر په جوماتونو کې شپې کوي او زموږ علما کرام هم لیکي چې جومات کې معتکف شپه کولی شي، مسافر شپه کولی شي. وګوره دې زمانې مسافرو ته خیال ساتئ ښه. مونږ یو ځل جومات کې یو مسافر راغی نو ما چاته وی یو بړستن تولی وله راوړی. مسافر دی هغه وله بړستن تولی راوړه. سهار چې راغلو نه مسافر و نه بړستن و نه تولی و، هر څه یې وړي. د غلا په بانه دې زمانه کې ګرځي. ګورې ته به چې مسافر دی جومات کې به شپه وکړي، منځ کې چې راځي قالین مالین به دې نه وي او چې راځي د جومات نه مې د لار سوړي او کله بل چاته ویلي چې هلکه راځه زه ورننوځم او شپې به راته ورکوله وکړم او دغه راوله چینګچي راوله او یا دا بل څه شی دی لکه جنریټر راوله چې کوم سامان پکې یو احتیاط پکې وي. چې جومات ته ورسې وروخت ماسخوتن منځو چې ګوټ کې کېناستم الله مې یادو. وي د جومات هغه متولي راغی ما ته کاکاجي وځه د جومات بندوم. چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شم؟ وی وځه نه بل کار کوه مسافر یې. ما دلته خو سری نشته هوټل نشته د شپه کم دی او کم دا د خدای کور دی زه د خدای بنده یم د نوځم او شریعت کې ماله دلته شپه جایز ده د نوځم. وی به په جګړه شو سره زه کمزور یم ما را باندې مضبوط و د مټې کلک راونیوم او پوړولی یې راوویستم او زه بیا نه کودېدم پوړو نه دیکه راکړه. وی چې دیکه راکړه په راپرېوتم چې راپرېوتم په دې پوړو ورغړېدم. یو پوړی له به مې سر راته نو بلې له به مې ملا تله نو بلې له به مې بیا سر راته نو بلې له به بیا سر راته. هغه اوچت جومات و پوړو ویخ لرالم او دې سر مې ډاقار کاو. ملګري ورته وایي ډېر خو به خوږ شوی که نه و زخمي شوی به وي. وایي قسم د الله په ذات چې زما په پوړی له سر ډک کو او بلې له به یې ډک کو او دې ډک سره به د الله تعالی علوم او برکات زما د زړه له کوم راتلل نو دا مې بل ځای چېرته نه دي موندلي. ما محسوسوله چې د الله اسرار او برکات دا د بره نه په ما را روان. روزي د الله په لاس کې. ان الله يرزق من يشاء بغيره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله وی د هر څیز د روزه د علم د عمر د عزت د ذلت د جړه د خوشحاله اندازې ما مقرر کړي. دونه به ډوډۍ خوري دونه به اوبه څښي دومره به میوې خوري دومره به جون دي دومره جون او دومره به عزت او دونه به ذلت دومره به بچي وي او په دنیا کې به دومره قدمونه اخلي دومره به ساګانې اخلي. الله ان الله بكل شيء محيط. هر شي نه الله تاو دی. یو شی د رب العالمین نه غیب نه دی. نو خبره مې دې پورې کوله هغه سړي متعلق خبره مې یېره شوه نو هغه ته وایي هغه ته د اس نه راکوشو نو ورته وایي ښه یو بل تپوس مې درنه کړی و جواب خو دې رانه که تا ته خپل مولا دروازې څو نظره کوي؟ وی ما ته 3 نظره کوي. سحر در خاص نظر غرمه ماښام. وی ما ته زما رب او زما مولا دروازې 380 خاص نظرونه کوي. هغه اسواله ورته وایي وی باز ملا صاحب ما د تا دماغ کولا وکړه بس خبره خلاص. نن نه پس به نه زما د کبر جامئ نن نه پس به نه زما د کبر اسي نن نه پس به نه زما په دې لاره د تکبر تری پاس. چې انسان هوښیاري که نه الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی چې وي که نه په لږه خبره پوهېږي. زموږ پښتانه وایي وي اصل له اشاره وکړه مثل له وړ په ډېره لږه خبره پوهېږي. او هوښیار هغه دی چې ځان وپېژني. هوښیار هغه دی چې د مرګ نه پس کومه زندګي د هغې دپاره عمل وکړي. د هوښیار انسان دی. نو زما وروڼو
توکل دې ته وایي. توکل دې ته نه وایي، بعضې خلک تېرو دي، د هغې دا خیال چې توکل دې ته وایي چې بس لاس پې مړه کوه بس خدای به روزي درکوي. ما تېره جمعه درته وي چې داسې الله کولی شي. حضور پاک یو صحابي دی د نبي علیه السلام، کور ته لاړ، بیبي ته ویې ډوډۍ راوړه، بیبي ورته ډوډۍ نشته، تا څه راوړي؟ بیا دوباره بیا بار ووته، 2 رکعته نفل یې وکړل او بیا راغی کور ته، بیبي ته یې ډوډۍ راوړه. او تی د خدای نېکبخته لاړ شه چې تاسې لاس پې وخوځوه، دیاړي وکړه راوړه، زه به مخورم، ته به مخورې، ماشومان به دې مخوري. نو زه د کمې راوړم، زه مزدوري وکړم. بیا جومات ته یو 2 رکعته نفل یې وکړل، بیا راغی. ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ، ښځه ورته وایي تا به یې نه څه چل شوی دی که څه بالا دی؟ دې مار راځي 10 منټه پس ډوډۍ کم ده، مونږ هم نار یو، تم څه لاس پې وړه نه چې ته دیاړي مزدوري وکړه، چا سره بګار پړ سره راوړه چې په ختم طالب جومات ته لاړه، الله نشم ښځه چې مې څه ویه نشم ستا نه غواړم تاله راله راکې راکه ني زه دې مړ شم، ښځه دې مړه شي. ولې دا هر چا سره الله نه کوي، ښه بعضې سره یې کوي. لمونځ یې وکړو، الله ته یې لاس اوچت کړ او کور ته ورغی. ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ، وایي راشه که نه سړیه لوی جنجال جوړ دی، هله شابه زر را منډه وه. ښځې څه دي؟ بیا میچن تاویږي، اوړه را غورځوي، سړی نشته چې تا وایي. لکه د دې زمانه کې بجلی نه وي، لکه د بجلی را چې تاویږي، او غنم هم نشته چې څوک ورچې اوړه را غورځوي. لګیا یم هغه په اوړه اچوم، په بوجو کې او په لوښو کې د کوټو سامان ډک شو. هلته تنور دی، هغې نه ډوډۍ په خپله را نړېږي او بار غورځېږي. او خدای دې سره څوک هم هغې سره څوک د صحابو ته خو چې څه مسله راله، نیغ به نبي علیه السلام ته تلل په منډه لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ده یو چل رښتیا وکړه چې دی راغی، سړی خو تلوارګن دی وي که نه، د میچنې هغه پل یې اوچت کړه چې زه ګورم چې دا غنم پکې د کوم طرف نه را روان دي، خو چې پل یې اوچت کړه میچن ودرېده، هلته تنور هم ودرېده. بی عایشه فرمایي، ترمذي شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو مونږ کره لږ شان اوربشې وې، وی ما به د هغې نه راغشتې او اب هم اوړه کولې او خوراک به هم دې کوم، نه ختمېدې. نو ما یو ځل پیمانه کړه چې ورګه ګورم کچکومې چې څونه پاتې شوې، وایي چې پیمانه به کړم زر خلاصې شوې. بیا اعتماد په هغې پیدا شي کله چې دونه پاتې شوې، دونه ورځې کار کوي. وایي چلې پلې چې څنګه وکته نو لاندې نه اوړه بند شو، تنور هم بند شو. لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک ته دا ټوله قصه وکړه. نبي علیه السلام وفرمیل ای ملګري، دس دې 2 رکعاتو دونه لوی زور و که نه، ارمان که تا د میچنې د پله ګوتې نه وې وړوړې، تر قیامته پورې به تاوې دوړه به یې را غورځول او تنور به تر قیامته پورې پخې ډوډۍ را غورځول. زما وروڼو، الله پاک روزي، رزق، عمر، جون، مال، دولت، عزت، ذلت دا د الله په لاس کې دي. مونږ به خپل اسباب استعمالو، داسې به نه ګو چې اسباب به نه استعمالو، خو بروسه به هم په اسبابو نه، بروسه به هم په الله وي. او چې غواړو نو الله نه به غواړو. که بیماري او تکلیف راشي د هغې بندېدل به هم د خدای نه غواړو، او که روغ صحت غواړو اب هم د الله نه غواړو، که رزق غواړو اب هم د الله نه غواړو. دا څه د خدای په اختیار دی. دعا وکړئ رب العالمینه مونږ له ډېر خیر او برکت راکړي. خدای زمونږ ستا باندې بروسه او په تا مو اعتماد دی. خدای مونږ له د حلال و فراخه روزي راکړي. خدای مونږ له په عمرونو کې برکت واچوي. خدای مونږ د تکلیفاتو نه وساتي. خدای د پریشانو او د ټینشنونو نه مو ساتي. او الله د دنیا او د آخرت امتحاناتو نه مو ساتي، او د سختو پریشانو نه مو ساتي، او خدای د مخلوق شر نه مو ساتي، خدای څخه بیمارو نه مو ساتي. یا الله زمونږه او حاضر جمع چې څومره د زمونږ د بچو ورونو خویندو د هغې د اولاد هر قسمه حفاظت نصیب کړي او عافیت هم نصیب کړي. او الٰه العالمین که څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو ټولو له شفا ورکړي، ټول الله روغ صحتونه ورکړي. چې کوم مردګان دي الله مغفرتونه نصیب کړي. زمونږ د بشیر جان والدې محترمې ته هم دعا وکړئ، زمونږ خورکۍ ته هم دعا وکړئ، او د معروف خیلو کې هم یو مړی شوی دی او طورحمان صاحب چې څوک خدای وفات شوی و، هغې ته هم دعا وکړئ. څومره مردګان دي الله دې مغفرت نصیب کړي. د دې یو ملګري پرون وفات شوی، دعا وکړئ چې الله والا مغفرت نصیب کړي، په قبر انوار نازل کړي، او الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه والا ورکړي. زمونږ ډېر ګڼ ملګري راغلي دي، هغه سربند علاقې نه او دا پېښور نه کارخانو ملګري بعضې دوستان دي، ټولو ته دعا وکړئ. بعضې د سوات نه راغلي دي، بعضې د بټخیلې نه راغلي دي، بعضې صوابۍ نه راغلي دي، بعضې پېښور ریګي نه، مختلفو علاقو نه راغلي دي، د موږي علاقو نه.
او دعا ورته وکړئ چې ټولو له خدای برکات ورکړي، الله ټولو له خوشحالۍ ورکړي، د زړه حاجتونه او مقاصد یې الله پوره کړي. او ملګري دي په هسپتال کې بیمار دي، سیریس دی، الله دې ورله روغ صحت ورکړي. بعضې دوستان دي زما ډېر خدمت کوي، په اخلاص دعا وکړئ، زمونږ کور ته راځي، هلته ابادي دا جوکومه، ډېر په اخلاص راځي او خدمت کوي. دعا وکړئ چې خدای پاک ورله ډېر خیر او برکت عافیتونه ورکړي، الله د پریشانو مشکلاتو نه وساتي، د دنیا او د آخر برکات یې خدای نصیب کړي. موږ سره چې څوک مینه کوي الله دې ورسره مینه وکړي، او الله تاسو ټولو له د دنیا او د آخر خوشحالۍ او برکتونه